بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. نن په نوي درس پیل کوو. البته نوی درس د طاقتونو د ضرب د قانون په هکله دی چې په اووم صم کې په 13مه صفحه کې دغه عنوان راغلی دی چې د هغه عددونه چې طاقتونه لري یا طاقت لرونکي عددونه دي ضرب څو قانونه په هغې کې شته دي. البته مخکې درسو کې موږ په تجزیه وغږېدو چې یو عدد کولی شو چې په طاقت وي، له طاقت څخه یې رفع کړو، او کولی شو چې یو عدد بدون له طاقت وي په طاقت یې نوشته کړو. ګر چې هر عدد طاقت لري چې طاقت یې یو ده. نو په دې وجه موږ اوس په دې د ضرب د قاعده باندې غږیږو چې په طاقت لرونکو اعدادو کې د ضرب قاعده څه رقم تطبیقیږي. نو دلته موږ لرو که چیرې موږ ولرو مخکې له دې چې دا په دې کار وکړو په ضرب کې څو قاعدې دي چې که قاعدې مساوي طاقتونه جمع کیږي، قاعده نوشته کیږي او مجموعه طاقت د دې قاعدو نیول کیږي، او که طاقتونه مساوي قاعده ضربیږي او دغه حاصل ضرب قاعده دی یو طاقت نیول کیږي. طاقتونه یو طاقت نیول کیږي، قاعده سره ضربیږي، او که چیرې هم قاعده و هم طاقت سره مساوي وي له دواړو قانونو څخه کولی شي استفاده وکړو. هم قاعده مساوي طاقتونه جمع کړو، یو قاعده ونیسو، او یا طاقتونه مساوي قاعده ضرب کړو، له طاقتو یو طاقت ونیسو. او په داسې وخت کې هم کېږي چې نه قاعده وي نه طاقت مساوي نه قاعده مساوي وي. په هغه صورت کې یا به دواړه عددونه له طاقته وښکو او یا دا نسو ضربولی په خپل حالات نوشته کېږي چې دغه درې قانونه د ضرب قانونو په نامه یادېږي. نو که چیرې موږ هلته اوس په دې هکله کار وکړو، که چیرې موږ ولرو چې درې په توان د دوو، درې په توان د څلورو، دا موږ کولی شو چې له طاقته یې وښکو. درې ضرب د دریو دا کېږي درې ضرب د دریو ضرب د دریو ضرب د دریو. دا مخکې موږ وویل څنګه په طاقت نوشته کوو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. درې په توان د څو؟ شپږو. یعنې دوه جمع څلور، درې په توان د شپږو. ښه، نو که چیرې موږ دلته دوی قاعدې سره مساوي دي، طاقتونه مختلف وي، کولی شو چې قاعدې جمع کړو، له طاقتونه یو طاقت نوشته کړو چې درې په توان د څو کېږي؟ درې په توان د شپږو کېږي. نو هم په شکل د عمومي موږ هم کار کوو چې دلته اووم صم ده که موږ ولرو ا په توان د ام ضرب د ا په توان د ان، دا کېږي ا په توان د ام جمع ان، یعنې هر شی چې وي. ښه، موږ په دې مورد کې چې قاعدې مساوي یعنې ثبوت دا ده، دوه دپې درې، څلور دپې بېرته موږ دا نوشته کړو په دې شکل. کولی شو چې یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. درې په توان د شپږو، درې په توان د شپږو، دوه جمع څلور نوشته کولی شو. ښایي دا داسې کولی شو چې قاعدې مساوي طاقتونه سره چای جمع کېږي. فرضاً که موږ ولرو یو پر څلورو په توان د دریو ضرب د یو په څلورو په توان د دریو. په دې صورت کې دا پنځه کو قاعدې سره مساوي دي. هر شی چې وي یوه نیول کېږي، طاقتونه دریو، پنځه، اته کېږي، یعنې یو په څلور په توان د اتو. داسې شی نوشته کولی شو. البته کولی شو چې موږ مختلف عددونه دلته نوشته کړو. فرضاً کولی شو چې نوشته کړو چې 0.، تاسو به کسر د اشارو لوستلی نه وي، فرضاً کېږي 0.2 ضرب د 0.5 ضرب د 0.8. صحیح، قاعده مساوي دي. 0.5 یو نیول کېږي، 0.2 او 0.8 چې دواړه سره جمع کړو، کسر د اشار موږ به ټیټو صنفو کې لوستلی. 2 و 18 یو اشاره دا څو کېږي؟ یو، یعنې 0.5 کېږي. هر عدد په توان د یوه یو کېږي. ښه، که چیرې قاعدې مساوي وي طاقتونه جمع کېږي. هر څه وي، هر عدد چې وي
هر څونه چې لوی عدد وي یا کوچنی عدد وي قاعدې مساوي طاقتونه جمع کیږي. بل قانون دا ده که چیرې منګه طاقتونه سره مساوي ولرو قاعدې مختلفې ولرو په دې شکل فرضاً 2 په توان د 4 3 په توان د 4 یا دا عددونه به لږ شکو 4 په توان د 3 2 په توان د 3 3 په توان د 4 یعنی دا موږ نوشته کولی شي قاعدې ضربیږي طاقتونه نه یو طاقت نیول کیږي قاعدې سره ضربیږي دا په دې شکل نوشته کړو 2 ضرب 2 ضرب 2 دا کیږي 4 ضرب 4 ضرب 4 درې دا موږ نوشته کولی شي 2 ضرب 4 ضرب 2 ضرب 4 2 ضرب 4 دا طاقت یو دا نوشته کولی شي 2 ضرب ټول قاعدې سره مساوي دي طاقتونه جمع کیږي څو 3 یعنی په دې پوهېږي چې که طاقتونه مساوي 2 ضرب 4 8 په توان د 3 کیږي یعنی په دې شکل 2 په توان د 3 څو دپې 3 دپې 2 3 دپې 4 دا 2 له 4 سره په شکل د ضرب نوشته کړو دا 2 له دې 4 سره دا په دې شکل په قوس اوس موږ دغه ته قاعدې ویل کیږي څو قاعدې دي 3 قاعدې یوه قاعده نیول کېږي مخکې موږ ثبوت کړو چې خیپاس نوشته کېږي که طاقتونه مساوي قاعدې ضربیږي له طاقتو څخه یو طاقت نیول کېږي په دې شکل موږ کولی شو چې له دې نه په مختلفو سوالو کې استفاده وکړو فرضاً موږ لرو چې 2 پر 3 په توان د 10 ضرب د ضرب 3 په توان د 10 که دا موږ ساده کړو طاقتونه یو طاقت نیول کېږي دا ضربیږي یعنی په دې معنا 2 پر 3 ضرب د 3 ټول په توان د 10 دا 3 د 3 سره اختصاریږي نه دا کېږي 2 په توان د 10 یعنی 2 په توان د 10 دفعې 2 موږ کولی شو چې کړو نوشته کړو په دې شکل موږ دلته دا قانون باندې کارم وکړه او وروسته له دې موږ کولی شو چې نور قانونونه هم که وعده څو طاقته ولري ټول سره ضربیږي ښه دلته که موږ ولرو فرضاً ولرو 2 په توان د 5 شپږ په توان د 4 دا نسو نوشته کولی دا 2 په توان د 5 شپږ نه قاعدې مساوي دي نه طاقتونه او که داسې ولرو 3 په توان د 2 3 په توان د 2 دلته کولی شي له قاعدو یوه قاعده ونیسي طاقتونه جمع کړي کولی شي چې له طاقتو یو طاقت ونیسي قاعدې ضرب یعنی له دواړو قانونو څخه له قاعدو نه یوه قاعده طاقتونه جمع له طاقتو یو ته قاعدې ضرب یعنی 3 په توان د 4 9 په توان د 2 سره مساوي دي ځکه 3 په توان د 4 یو اتیا کېږي څو دفعې 3 4 دفعې 3 9 په توان د 2 څو کېږي دا یو اتیا کېږي یعنی په عین صورت کې دواړه کولی شي چې له دواړو قاعدو نه استفاده وکړي ولې که چیرې موږ ولرو چې A په توان د 3 ضرب د B په توان د 4 دلته چای مساوي دي هیڅ چای مساوي نه دي نه قاعدې مساوي نه طاقت دا نو دغه نقطه ورکوي A په توان د 3 B په توان د 4 په دې شکل نوشته کېږي په خپله تکرار نوشته کېږي نقطه له منځه ځي ښه که چیرې موږ ولرو چې په دې شکل چې یو عدد څو طاقته ولري ګر چې دلته یو سوال تمرین کې راوستلی شاید نورو درسو کې وي کولی شو چې څو طاقته هم پکې ضرب کړو 2 په توان د 3 په توان د 2 په توان د 4 دا کېږي 2 په توان 3 ضرب د 2 ضرب د 4 شپږ 2 په توان د 4 داسې موږ کولی شو چې نوشته یې کړو ښه دلته سوالونه دي چې په تمرین کې راغلي لاندې د ضرب حاصله د توان لرونکي عدد په ډول ولیکئ نوشته دي 2 په توان د 2 2 په توان د 3 2 په توان د 5 2 په توان د 10 کېږي قاعدې مساوي دي که نه دلته 2 په توان د 5 3 په توان د 5 د قاعدې ضربیږي طاقتونه یو طاقت نیول کېږي ګوره دلته نوشته کړي دي چې 2 په توان د 5 او 3 په توان د 5
که دا موږ داسې روښه کړو 5 په توان د 2 5 په توان د 3 دلته موږ چای مساوي دي نه قاعده مساوي دي نه طاقتونه چې دا موږ د کې ډیرو باندې طاقتونه مساوي دي قاعده مختلفه یو قاعده بل قاعده طاقتونه مساوي دي قاعده مختلفه قاعده سره ضرب او شپږ 15 کیږي له دوه طاقتونه یو طاقت له مساوي شان نه یو نیول کیږي قاعده سره ضرب کیږي خدل ته چي کیږي قاعده مساوي طاقتونه جمع کیږي له مساوي نه یو نیول کیږي 3 جمع 2 15 دلته قاعده مساوي دي طاقت دلته وبخي طاقتونه مساوي دي دلته قاعده مساوي دي بعض جایو کې هم قاعده و هم طاقتونه مساوي دي دواړه قانون استفاده کیږي بعض وخت کې چې نه قاعده او نه طاقت سره مساوي وي ښه دغه درس دلته پای ته ورسېده دلته تمرین هم موږ لرو چې په 13مه صفحه کې یو 15 سواله دي په دې به تاسې کار کوئ خدای دې وکړي چې څوم له دې درسه اخیستلي وي په مخ هم ښه درس خلاص